کړي ظالمانو په شپه کې راسوړی سا ټول عوام په خشم راوتلي مازدیګر له یې صادق پریله کړی خیرو دریارانو سره بسم الله الرحمن الرحیم وایي 5 میاشتې کېږي موږ پر لپې کښېنولي پر موږ فوجانو دا باډر ولې بند کړی په ټولو مشرانو مې ودې ته خواستې کړي هر مشر یې زموږ په دا پاسپورټ یې جواب کړی مجبور شولو موږ یو کاټینر مې وروړی پر هغه کاټینر مې دا پاسپورټ آفیس بند کړی وایي مجبور شولو موږ یو کاټینر مې وروړی په هغه کاټینر مې د پاسپورټ آفیس بند کړی د شپې دې ظالمانو پر وهلې وه چاپاک کمیټۍ چې خبرېدله دې سوځلې وه خیمه سهار چې خبرېدلو حکومت و ډېر راغلی لغړیان یې وهلي و صادق یې ووړي څلور یې نور ووړي بوګی په منډه تللی بوګي به ادارې وکړه ښار یې ټولو خبر کړي وایي ښار چې په خبر سولو پر لب سورایله ښار چې په خبر سو پر لب سورایله ډېر ولو په جوش کې نړوله یې کیله ونقشه نو در هغه ساعته چې سړي نشي رایله کیله خو هلته پرېږده ننوو به دروازه یوه لویه کمیټه یې حافظ یوسف صاحب جوړه کړله ټوله کمیټه یې سیده کیلې له وروستله وایي یوه لویه کمیټه یې حافظ یوسف صاحب جوړه کړله ټوله کیلې له ورلله چې خدای ومني ژر سي په لاس راکړي زموږ سړي عوام ډېر خشمېدلی دي کیله درننه یې دوی چې د حافظ صاحب دا خبره واورېدله ټوله ملیشه زمړې بولو ونیوله چې ژر سي په لاس ورکړي یار و دوی ته خپل سړي ښار د خشمېدلی جنسي تېری کوي وایي کوټې له یې وړي وو په شپه کې لغړیان خلک چې خبر سو خلک ټوله سوه حیران دلته په غصه سولو زموږ غوث الله جان د پولیسو په تاڼه باندې روان کړو یاران د ډېره خشمه هلته غوث الله سولو بیران پر ټیک 12 بجې باندې و موږ ته حال راځي چې خپل سړي راټول کړي صادق رایله کوي پر ټیک 12 بجې باندې و موږ ته حال راځي چې خپل سړي راټول کړي صادق رایله کوي کمیټې ول تر هغه ساعته پورې یو هم نه کښېنو تر څو پورې چې موږ پر ټلیفون دی ګایې وو مازدیګر یې په کوټه کې صادق و ایله کړی صادق په خپله موږ له ټلیفون ولو راکړی بیا دې ظالمانو الله خان ورته نیولي بیا غوث الله و بیا به غوث الله د تا په سر له وروتلی د غره څه به یې بیا محمد صادق یې راوستلی محمد صادق به بیا خپل حالات ټول یې بیان کړي ظالمانو چې پر ده باندې و څونه ظلم کړی مشر محمود خان چې په صادق و خبر سوی وایي مشر محمود خان چې په صادق و خبر سوی فورا یې و پر لته د راتګ اعلان وکړی ولس ټول په راتګ د مشر ډېر خوشحاله سوی مشر د جواري و در ټولو خشمېدلی ولس یې په راتګ د مشر ډېر خوشحاله سوی مشر د جواري و در ټولو خشمېدلی مشر ټول چمن ته دغه یو اعلان کوي چې هر هلک یې یوړي ټول چمن به پر ورځي مشر ټول چمن ته دغه یو اعلان کوي چې هر هلک یې یوړي ټول چمن به پر ورځي هلک چې یې ځین راوستي موټر به ورولي برګېډیر به بیا په زور باندې موټر ته خېژوي موټر به بیا سیده د ټاپو سر ته ورولي برګېډیر به بیا پر پښو د ټاپ د سره ایله کوي سمیع الله ظهیر به هم موټر اشتاټوي د ټاپ سر له به هم دی خامخا ورسره ځي د ټاپ سر له به هم دی خامخا ورسره ځي مننه